سلامونه احترامات درنو لیدونکو په دې ویډیو کې تاسو کتلی شئ چې څنګه کولی شو له خپل فیسبوک څخه ریپورټ اپشن لرې کړو. اکثر ملګرو دا سوال کړی و چې ریپورټ اپشن د فیسبوک له صفحې څخه څنګه لرې کولی شي، یعنې فیسبوک زموږ باید شخصي اکاونټ چې کوم دی دا ریپورټ نشي، یو څوک یې له منځه وینسي. نو په دې ویډیو کې درته زبردسته طریقه ښیم چې د هغې پر مټ تاسو کولی شئ چې خپله آی ډي له ریپورټر څخه، یعنې هغه څوک چې تاسو دغه آی ډي ریپورټ کوي له هغوی څخه وساتئ. امید لرم ویډیو تر پای وګورئ. که ویډیو مو خوښ شو لایک ورکړئ او د ملګرو سره شیر کړئ. اول به تاسو فیسبوک خلاص کړئ. کله چې تاسو ولاړئ خپل فیسبوک ته او فیسبوک مو اوپن کړ نو دلته به تاسو راشئ او خپل اکاونټ ته پوسټس دلته تاسو خپل اکاونټ ته راشئ. کله چې دلته تاسو خپل اکاونټ ته راغلی د هغې څخه وروسته بیا تاسو راشئ او کله چې فیسبوک خلاص کړ له د هغې څخه وروسته بیا تاسو راشئ او دلته په دغه درې کمالایم چې کوم دی کرښې دي په دې باندې به تاسو کلیک کړئ. کله چې پر دې باندې کلیک کړ له دې څخه وروسته بیا تاسو راشئ او سیټینګ اینډ پرایویسي په دې به تاسو کلیک کړئ. کله چې تاسو دلته راغلی او دلته په سیټینګ اینډ پرایویسي باندې تاسو کلیک کړ له د هغې څخه وروسته بیا دوباره په سیټینګ باندې کلیک وکړئ. سیټینګ باندې چې کله تاسو کلیک وکړئ نو دلته په اخرنۍ برخه کې دلته دي دلته به تاسو راشئ ټایملاین اینډ ټیګینګ پر دې به بیا تاسو کلیک وکړئ. دا چې کله تاسو اوپن کړ نو له دې څخه وروسته به دلته درې اپشن دي چې دا به تاسو آن کړئ. اول اپشن هو کین پوسټ یور ټایملاین، دا به تاسو فرینډز دی دا به اونلی می کوي. اول اپشن چې کوم دلته دی نو دلته به تاسو راشئ. کله چې دلته تاسو راغلی نو دې څخه وروسته به تاسو بیا دلته راشئ او پر دې باندې به تاسو کلیک وکړئ. اونلی می دا فرینډز دی نو دا به تاسو اونلی می کوي. کله چې دا تاسو اونلی می کو او بیرته به دوباره لاړ شئ بیک. کله چې بیک لاړ شئ نو دلته به اخري برخه کې دلته راشئ دوه اپشنې نورې دي. دلته یو اپشن دا دی ریویو ټیګز پیپل ایډ ټو یور پوسټ او دوباره چې کوم دی ریویو پوسټ یور ټیګډ and before the post appear on your timeline. دوه اپشن دلته دي. لومړی اپشن باندې به تاسو کلیک کړئ. کله چې تاسو په لومړی اپشن باندې کلیک وکړئ نو دلته به تاسو ته دوه اپشن راشي. دلته به تاسو راشي ټیګ ریویو پر دې به تاسو بیا کلیک وکړئ. نو کله چې دلته راغلی نو دلته به تاسو دغه یو اپشن چې کوم دی دا به ورته آن کړئ. دلته ګورئ دا ډیسیبل دی دا به تاسو آن کړئ. کله چې دا ورته آن کړو نو تاسو به دا ورته بیرته آن کړئ. د دې څخه وروسته به تاسو بیک لاړ شئ او په اخرني برخه کې چې کوم دی پر دې به دوباره کلیک وکړئ. نو دلته یو بل اپشن آن کول غواړي. دلته به تاسو وګورئ چې دلته ټایملاین ریویو دلته به دا هم تاسو آن کړئ. دلته راشئ او دلته اوپن کړئ دا به هم تاسو آن کړئ. کله مو چې آن کړ نو د دې څخه وروسته هیڅوک نشي کولی چې ستاسو فیسبوک ریپورټ کړي. هغه ریپورټ اپشن تاسو له منځه ویوړه او یو سړی نشي کولی چې ستاسو فیسبوک په اسانۍ سره ریپورټ کړي او له منځه یوسي. نو امید لرم ویډیو مې تر پایه لیدلی ستاسو خوښې وړ ګرځېدلی چې د ویډیو خوښ شوي د ملګرو سره شیر کړئ. زما ویډیو ته لایک ورکړئ او چینل سره سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو د الله په امان.